اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګې ټي وي کتونکو یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. زه هم ستاسو قربا جنت ګل عادل د نادر خان لالا او د عقاب نیازي سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا د یو نوي شاعر د یو نوي لیکوال او د یو نوي مرګري سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. ګرانو خو کتونکو موږ به د دې مرګري سره څه خبرې کول غواړو، خو زه یو څو خبرې مخکې کول غواړم چې زمونږ د شاعرانو، زمونږ د لیکوالانو، زمونږ د څېړنکارانو د دې خلکو ژوند څنګه تیریږي، د دې خلکو ژوند څنګه وي. موږ که دا ووایو زمونږ په دې معاشره کې یو خبره مشهوره ده چې یاره دا شاعران خلک چې دا وزګاري د دوی څه کار نه وي. نو دا په دغې سلسله کې ما یو نوی پروګرام شروع کړی دی د هنرمند لیکوال په نوم باندې. انشاءالله د هغې څو پروګرامونه به زه ستاسو مخې ته ږدم. زه به هغه شاعرانو له ځم، هغه مرګرو له به ځم چې د شا په لاس کې ډېر غټ هنر دی. هغه که یو طرف ته د پښتو ژبې خدمت کوي، د پښتو ژبې ته د قیمتي لالونو ورغورځوي، نو بل طرف ته د خپل بچو د پالنې دپاره هغه څه کاروبار هم کوي. که یو شاعر دی نه اوزګار نه دی، که یو شاعر دی یو لیکوال دی اوزګار نه دی. هغه د شاعرۍ سره سره هغه شاعرۍ له ټایم ورکوي، د خپل بچو رزق د شاعرۍ سره د پښتو ژبې د خدمت سره هغه خپل رزق نیموي. دغه خلکو له به موږ ځو. نن موږ یو داسې مرګري له راغلي یو چې د هغې مرګري خبرې تاسو واورئ، د هغه قیصه تاسو واورئ، تاسو یقین وکئ چې ستاسو زړه به درد وکړي چې یاره د شاعرانو کې داسې خلک هم شته چې داسې ژوند کوي. خو یو خبره ده چې که کم سړی شاعري نه به خودداري، او تاسو به نن د هغې خوددارۍ یو مثال تاسو ته مخې ناست دی، مخې ته د هغه نه به خبرې اورو، د هغه نه به د هغه د ژوند تپوسونه کوو. تاسو بیا فیصله به تاسو کوئ چې آیا دا لیکوال، دا مرګری، دا شاعر چې کم دی دا خوددار دی او که نه دی. دا فیصله به زه په تاسو باندې پرېږدم. تاسو به په شیشه باندې زمونږ د واتساپ نمبر اینئ، دغه نمبر باندې تاسو موږ ته د دوی متعلق بیا چې ستاسو کم خبري یا ستاسو کم کمنټس وي هغه موږ له په دغې نمبر باندې تاسو راکولی شي. د دې مرګري سره زه ناست یم محمد یار مخلص سره. محمد یار مخلص یو ډېر خودداره او یو ډېر زلمی فکره ډېر ښه شاعر هم دی. خو زه بار بار دا خبره کومه چې د دوی دردېدونکې قیصه که تاسو واورئ نو واقعي تاسو به زړونه درد وکړي چې یاره دا څومره خودداره لیکوال دی، څومره خودداره سړی دی چې څومره په خوددارۍ ژوند تېر کړی دی. نورې زیاتې خبرې کولی نه غواړم، که دا خبرې موږ د هغه نه تپوس وکړو، د هغه نه به موږ غزلې مورو، د هغه نه به موږ نظمونه مورو. خو اول زه دا غواړم چې د هغه نه موږ د هغه د ژوند تپوس وکړو چې آیا هغه دا ژوند څنګه تېر کړی دی، دې ته رسېدلی څنګه دی، دا دونه خودداري په هغه کې څنګه راغلې ده، دا دونه خودداري په هغه کې و څنګه. دا ټول به زه ستاسو ته مخې ته نن انشاءالله ږدم. زه محمد یار مخلص طرف ته راځم. محمد یار مخلص صاحب په جرګه ټي وي کتونکو ته د هغوی چې کوم زموږ چې کوم مینوال دي هغوی مخې ته تاسو دغه کوو په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مهرباني. زه د ټولو نه مخکې د جنت ګل عادل صاحب او عقاب نیازي صاحب او نادر خان نادر صاحب دغه شان نور مرګرو ته راغلو مېلمنو ته هرکلی وایم د زړه د کومې نه. او ستاسې ډېره شکریا ادا کوم چې تاسې په دومره لنډ تنګ وخت کې ما له ټایم راکړو او زما خواله رالی. زما د کمزورې خولې، کمزورې اواز، د هغه کمزور ورونو دپاره چې کم بې همته دي، په کورونو کې پراته دي، خپل همت او محنت نه کوي، هغې غوږونو ته رسوئ. زه ستاسې ډېره شکریا ادا کوم او ډېره ستاسو خو ډېر لوی همت دی. موږ راغلي یو، موږ هم په داسې په همتي خلکو پسې ګرځو، دې خلکو ته را مخامخ کوو چې تاسو مهرباني وکئ، خپله معذوري تاسو خپله کمزوري مه ګڼئ. محمد یار مخلص که په یو طرف ته معذور دی خو هغه خپله معذوري خپله کمزوري نه ده ګڼلې، خپله طاقت یې ګڼلی دی. هغه نه به دا خبرې تپوسونه کوو. هغوی د اوس راځو چې هغوی خپله ټوله قیصه چې مطلب دغه د خپې ولې داسې شوې، دې حال ته ولې را ورسېدو، دې حال ته دې څنګه را رسېدلی دی، دا ټوله قیصه راځئ چې موږ د هغوی نه د هغوی په خوله باندې واورو. جی زه د 2007 مارچ باندې د ټیکټر نه زما د سپینل کارټ انجري شوې ده او تقریبا دا زما 14 کال دی. په هغه وخت کې زه کم عمره م 11 ګیره برایت راغلی و او ډېره سختو سره ما مقابله وکړه. زه چې کله خوږ شوم یو کال دوه دغه شان بیا راته یو کس وویل چې یاره تاسې داسې وکړئ چې اسلام آباد ته لاړ شئ، غټو ښارونو ته لاړ شئ
هلته کې به ستاسې ژوند هم ښه تېرېږي او تاسې هلته کې لاړ شئ. نو ما ورته وویل مطلب دې څه دی؟ زه پرې پوه شوم چې دی مله د سوال طرف ته چې کوم دی دغه کوي. هغه کس دا مطلب نه و چې دا زه وشرموم یا د دې دا ژوند زه تباه کړم، خو د هغه سوچ دا و چې یاره دی ډېرې پیسې وګټي دا به ښه شي. خو نه، ما وویل چې داسې نه شي کېدی ځکه چې زه ډېر څه وګټم، ډېر مال وګټم، خو چې زه سوالګر یم نو زه به په مال څه وکړم. زما چې د سوالګري سړي لکه ژوند ډېر برباد وي، ډېر کمزوری وي، هر چا ته یې لاس نیولی وي. ما دا ژوند زه نشم کولی. د هغه وخت نه ما تجارت شروع کړو او یوه بیزه مې واخیسته، د هغه نه بچي وشو، هله هله د هغه نه مې تجارت کوو، بیا غوا او ګډان او څه یو کال بعد تقریبا زما سره 1,31,000 روپو پورې وي. هغه کس ته ما وویل ما یاره سوال نه، د هغه وخت نه بس هغه تجارت مې کوو. بیا ما د خپلې ضلعې ملګري چې کوم وو هغوی ته ما وکتل ډېره په کورونو کې پراته وو، ډېر ګډ وډ حالات وو. نو ما خپل ملګري دې ته رابیدار کړل چې یاره راځئ خپل یو تنظیم شروع کړو او هغه تنظیم به مخکې بوځو، ځکه چې دا خلک چې ته وله پخپله نه یې ورغلی، تا پخپله فریاد نه یې کړی، ستا حق نه درکوي. نو په دغه باندې موږ راپاڅېدو او پر یو تنظیم سازي م وکړه. هغه تنظیم موږ یو 2 کالو پورې، ما ورته دا وویل چې ګورې تنظیم به تاسې چلوئ ځکه چې زه یو بې تعلیمه یم، زما تعلیم نشته، بل کمزوری، مالي حالات نه هغه وخت کې خراب و، موش خو شکر دی ښه یم لږ. نو هغوی ته ما ویل چې یاره تنظیم به تاسې چلوئ، زه نه صدارت ته تم یم، نه سیکرټري، هېڅ شی هم نه. زه د صدر په حیث به داسې منډې وهم، لکه زه به هېڅ هم نه یم، خو زه به ستاسو سره منډې وهم ځکه چې تاسې دغه کمزورو خلکو دپاره داسې اواز اوچت کړئ، دا به ډېره ښه وي او موږ هغه تنظیم کوو. ښه و هغه کې زموږ سره بس هغه ټیم سره موږ له څه لږ ډېر کارونه هم وشو. بیا زموږ ځای کې واورې وې او زه کراچۍ کې مې ورونه وو، هلته کې لاړم د هغوی خواله. نو ورور به مې د شپې ګاډي مخوده او د ورځې به یو پلاټ کې ډیوټي کوله. نو ما ورته وویل ما یاره داسې حساب دی چې ته ځان له د شپې بل ځای کې ډیوټي وګوره، دا خوښه پلاټ دی، په دې کې څوک راځي نه، بل څه نشته، دا پلاټ به زه سنبالوم، دا ډیوټي به زه کوم. نو هغه ډیوټي ما تقریبا 8 میاشتې کوله، 15,000 روپۍ زما تنخواه وه. هغه پلاټ کې سپي وو، چرګان، بیزې میزې، دا ډېر څه بلای ساتلي وو. نو هغو له به پنجابیانو خوراک راوړ، خو زما پې صرف نظر وو. او د شپې به ورور بل ځای کې ډیوټي کوله او ګاډي به یې صفا کوله، د ورځې به بیا زما خواله راته. نو چې زه هلته کې څه دغه شان 8 میاشتې مې تېرې شوې، زما د 15,000 نه تنخواه وه 60,000 ته ورسوله. لکه زما یې تنخواه زیاته کړه، هغه سیټ زما نه ډېر مطمئن او خوشحاله و. چې کله زه راتلمه هغه سیټ ما ته وویل چې یاره بیا تکلیف مه کوه. زه خو داسې نه وم تللی چې یاره زه غریب یم، زه به مزدوري وکړم، زما لاس ته څوک ناست، زما الحمدلله ورونه شته او پلار مې هم شته، ښه ګزارم کېده. خو ما زه دا ثابته کړم دې مریضانو ته، د خپلو ملګرو ته چې یاره یو څوک ځان ته مریض ووایي هغه به مریض یې ټول عمر. که څوک لږ همت شروع کړي او خپل ژوند لکه د حالاتو مقابله کوي، نو لازمه نه ده دا چې یو سړی ونې ته وخیږي یا دې د چا سره کشتیانې کوي، کبډې دې کوي. د ژوند لکه په ښه شان هم تېرېدی شي چې یو څوک سوچ وکړي او ځان ته لږ محنت وکړي. لکه بل لاس ته کاته ډېر مشکل کار دی چې ټول عمر ته بل د الله پیسې راکړه او بابا پیسې راکړه، دا ډېر ګران کار دی. نو پخوا به مزدوري داسې وه چې یا به د چیلۍ پردۍ ساتلې یا به دغه د ټاټکو مزدوري وه. اوس خو هغه شان نه ده. که یو سړی دا ووایي چې یاره زه ډېر کمزوری یم، په دغه وجه باندې سوال کوم، نو زه خپلو هغه ملګرو ته دا وایم چې یاره دغه سوال چې کم دی په هغه دور کې هم لکه حلال نه و، لکه ویل حرام دی، سوال ښه نه دی. نو اوس خو ډېر اسانه شوي ده، یو تسبیح والی ځان له یو څو تسبیح یو څو جوړی، مسواک والی، کم میزان چې خلک پې په بازار کې ځان وزن تلي 10 روپۍ 20 روپۍ ورکوي، چې بېګا له ځای د دیاړې مار نه د ښه تکړه صحتمند کس نه به ستا انشاءالله دیاړې خدای پاک ښه لګوي. نو د سوال نه واوړئ او د ژوند حالاتو مقابله وکړئ. لکه څنګه چې زما مخکې هم دا اراده ده چې یاره زه هغه ځای نه چې رالم 15 لکه روپۍ هغه سیټ راکړی، نو ما دلته کې څاروي واغسته او هغه واړه څاروي وو، کمزوري څاروي دي، خو هغه به چې زه وساتم نو انشاءالله زه به یو ښه کاروبار ته رسم. زما مطلب دا دی چې کم ملګري زما دا خبرې اوري، که هغه څومره هم کمزوري دي خو غټ سوچ دې ولري، ځان له دې داسې هدف وټاکي چې د هغه ځای ته رسایي ممکن نه وي. ځکه چې که هغه ځای ته ونه رسېږي نو لاندې یو دغه کې خو به یې که نه، لکه که هغه منزل درته میلاو نه شي نو هغه لاندې یو څه کې خو به یې که نه، که دغه شان کور کې پروت وي نو هېڅ به هم نه وي. نو په دغه وجه ما ویل چې یاره جی ګرانو خو کتونکو مخلص صاحب ډېر ښکلی میسج ورکو. هغه دا میسج ورکو چې خپله معذوري خپله کمزوري مه جوړوئ، سوال مه کوئ،
ما وګورئ دا د هغې زنده مثال دی چې په دې 100 ګوړو خپو باندې د په پنجاب کې مزدوري کړې ده. هغوی په خدای پاک مهربانه کړه، هغوی ولس لږې ډېرې پیسې ورکړې، دلته راغی، دلته ځان له څاروي واغستل. هغه یو میسج داسې ورکو چې تاسو سوال مه کوئ، ځان له د دې وزن دا مشین واخلئ، دغلته کښېنئ، تسبیح خرڅې کوئ، مسواکونه خرڅ کوئ، خو سوال مه کوئ، ځکه بل ته لاس نیول ډېر زیات ګران کار دی. خو بعضې د بده مرغه زمونږ بعضې داسې خلک شته چې هغوی به ښه ټیک ټاکي خو بس سوال ته بیکار ویلی. مونږ تاسو ته مخې ته مخلص صاحب ځکه راوستو چې هغه خپله معذوري کمزوري نه ده جوړه کړې، هغه سوال نه دی کړی، خپل همت یې کړی دی، خپله مزدوري کړې ده او نن تاسو ته ښکاره دی چې الحمدلله یو څو څاروي ځان له اخیستي دي او په هغې کې ډېر ښکلی ژوند تېروي، ډېر مزېدار ژوند پکې د هغوی نه تېرېږي. ګرانو خوږو کتونکو، اوس په مونږ راشو د مخلص صاحب نه به څه کلامونه مو واورو، ځکه چې تاسو ته ما مخکې ووي چې د دې به مونږ د ژوند حالات د دوی نه تپوس کوو، د هغې نه پس به مونږ بیا د هغه نه شاعري مورو، چونکې مخلص صاحب یو ډېر ښه شاعر هم دی، یو ډېر ښه لیکوال هم دی. نو راځئ چې د هغې نه یو څه مزېدار غونته کې غزلې او نظمونه واورو. جی مخلص صاحب، مونږ دې ناظرینو ته څه ووایي؟ جی زه به کوشش کوم، خو دا ده چې زه د جنت ګل صاحب او نادرخان نادر صاحب، عقاب نیازي صاحب په مخ کې دا قابلان شاعران دي، د دوی په مخ کې ماله کلام ویل لکه ډېر ګرانه ده، ځکه چې ما مخکې چېرته ویلې نه ده. نو زه به کوشش کوم، خو دا ده چې لږه ډېرې غلطیانې کېږي نو په هغه به نیوکې نه کوئ، ځکه چې زه نوی یم او ماله به لکه کوشش کوئ چې حوصله راکوئ د تنقید په ځای. د کلام نه مخکې را سره څه قطعې شریکې کوي، قطعې را سره هغه را سره شریکې کوي؟ جی دا یو څو شعرونه دي چې ډېر تکلیفونه ډېره لوړه حوصله ماتوي، ډېر تکلیفونه ډېره لوړه حوصله ماتوي، خو اشنا خورم درته قسم چې زمانه ماتوي. ډېر تکلیفونه ډېره لوړه حوصله ماتوي، خو اشنا خورم درته قسم چې زمانه ماتوي. چې بې محنته خلک وینم نو خفه شم ورته، چې بې محنته خلک وینم نو خفه شم ورته، مخلصه بیا مې په وجود یخه خوله ماتوي. او دا یو غزل دی چې د خپله بیمارۍ باندې م لیکلی دی، داسې نه ده چې لکه بس دا یو فریاد دی زمون، او مایوسه نه یم چې یاره زه دا مې په مایوسۍ باندې لیکلی، خو بس هسې یو دغه سوچ مې مخې له راغی ذهن له چې ښه چارې وکړه د ملا تیره چې ارمان دې نه وي، ښه چارې وکړه د ملا تیره چې ارمان دې نه وي، زه به تکلیف برداشت کوم چې هېڅ احسان دې نه وي. ښه چارې وکړه د ملا تیره چې ارمان دې نه وي، زه به تکلیف برداشت کوم چې هېڅ احسان دې نه وي. دغه یو سوال درته په ډېره عاجزۍ کوم، دغه یو سوال درته په ډېره عاجزۍ کوم، د دې تور سرو نه قلار شه که تاوان دې نه وي. زه یو زلمی یم سختې ډېرې په ځان وړلی شم، زه یو زلمی یم سختې ډېرې په ځان وړلی شم، د یو پیغلې په وجود داسې لړزان دې نه وي. او لاندې یو شعر دی جی چې زه د حالاتو مقابله کوم په نره باندې، زه د حالاتو مقابله کوم په نره باندې، په بېوسۍ زما غلط د چا ګمان دې نه وي. چې بل ته سپک نظر کوي خدایه خپله یې سپک کړې، چې بل ته سپک نظر کوي خدایه خپله یې سپک کړې، ریښې د هیچ چا ګریوان دې نه وي. چې بل ته سپک نظر کوي خدایه ته یې خپله سپک کړې، ریښې د هیچ چا غاړه کې ګریوان دې نه وي. زه تنګ نظره نه یم، زه د یو لوی زړه څښتن یم، زه تنګ نظره نه یم، زه د یو لوی زړه څښتن یم. مخلصه بل زما په شان یو انسان دې نه وي. ډېر مزېدار. او جی دا څه مات ګوډې لیکل مې نور هم کړي دي. یو غزل دی لنډۍ غونته چې یار غیرتي یم، یار غیرتي یم په غیرت باندې خپل سر ورکوم، یار غیرتي یم په غیرت باندې خپل سر ورکوم، هر محنت ته اشنا غیږه برابر ورکوم. یار غیرتي یم په غیرت باندې خپل سر ورکوم، هر محنت ته اشنا غیږه برابر ورکوم. زما زړه کې د بېننګه سړي ځای نشته دی، زما زړه کې د بېننګه سړي ځای نشته دی، هر ننګیالي ته لار د خپل زړګي په ور ورکوم. او زما د لوړې حوصلې سر تر اسمانه دنګ دی، زما
د لوړې حوصلې سر تر اسمانه دنګ دی نو بل ته خود به حوصله لکه د غر ورکوم ډیر او جی دا مرکه د دیار مخلص به یادګار پاتې شي دغه پیغام په جرګه ټي وي مازدیګر ورکوم جی ډیره مهرباني او ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو مال دومره وخت راکو چې ګرانو خو کتونکو مخلص صاحب د حکومت نم څه دغه وکړي مطالبه وکړي چې یاره موږ له څه کول پکار دي حکومت له څه کول پکار دي نو ان شاء الله موږ بعد د دې د आवाज مخکې کم چې واکمن دي کم چې چارواکي دي هغه تر څنګه ان شاء الله نو د جرګي ټي وي ګرانو خو کتونکو ان شاء الله پر روان پروګرام کې به موږ د یو نوې مرګري دی یو نوې شاعر سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر کو دا وخت خپل قربا جنت ګل عادل سره د نادر خان لالا او د عقاب نیازي اجازه ورکړي د الله پامان